سلامونه. د هرمز تنګی هغه یوازینی ستر سوداګریز مسیر دی چې نوم یې د یو خدای له نامه اخیستل شوی. هغه زردشتي خدای چې د حکمت، رڼا او کائناتي نظم استازیتوب کوي. دا یوازې ادبي مبالغه نه ده، بلکې یو تاریخي او ژبنی حقیقت دی. لرغونو پارسیانو دلته یوازې سوداګري لار نه وه جوړه کړې، بلکې هغه یې سپیڅلې کړې وه. هغه ځای چې د نظم د خدای په نوم نومول شوی. نن د نړۍ د نظم تر ټولو لوی زیان من ټکی ګرځېدلی. د دې اوبو له لارې چې 180 کیلومتره اوږدوالی او په تنګه برخه کې 29 کیلومتره پلنوالی لري، هر کال شاوخوا ترې 10,000 بیړۍ تیریږي. دا بیړۍ یوازې د نړۍ د سمندري تیلو او مایع طبیعي ګاز 5مه برخه نه لیږدوي، بلکې هغه یوریا هم انتقالوي چې د سرې لپاره کاریږي، هغه المونیم چې د زیربناوي پرې جوړیږي، هغه هیلیوم چې نیمه هادي وسایل پرې سړیږي، او هغه پیټروکیمیاوي مواد چې د درملو او تولید بنسټ پرې ولاړ دی. د هرمز تنګي یوازې د تیلو تیریدونکی مسیر نه دی، دا د نړیوال تولید د بدن د زړه وال دی، او لکه د هر وال په څیر که دا ناکام شي ټول سیستم ورسره سقوط کوي. په 11مه پیړۍ کې یو عربي مشر محمد دیرمورکو له عمانه راوخوت او د خلیج پر غاړه یې د هرمز پاچاهي جوړه کړه. هغه سوداګر نه جنګیالی او پوهېده چې په دې سیمه کې ځواک د تمدنونو ترمنځ د تیریدونکي دروازې له کنټرول څخه راځي. تر 15مې پیړۍ پورې هرمز د منځنیو پیړیو له سترو سوداګریزو مرکزونو څخه شو. سوداګر له مصر، چین، بنګال او یمن څخه دې ځای ته راتلل. مارکو پولو 2 ځله دغه ځای ته تللی و. هر تمدن چې سمندري سوداګري یې درکړې بالاخره دې ځای ته رسېدلی او ټول یوې پایلې ته رسېدلي. دروازه کنټرول کړه او مالیه واخله. په 1507 کال کې پرتګالیان راغلل. پوه شول چې څوک دا تنګی کنټرول کړي نو د هند او مدیترانې ترمنځ هر څه یې تر لاس لاندې راځي. هغه دا بندر یوازې د 7 بیړیو او 500 کسانو په مرسته ونیوه. په 1622 کال کې د ایران پاچا شاه عباس د انګلیسي سمندري ځواکونو په مرسته هرمز ونیوه. وروسته بیا برېټانیا واکمنه شوه. په 1951 کال کې برېټانیا پر دې تنګي بندیز ولګاو ترڅو د ایران د هغه وخت صدر اعظم اړ کړي چې د تیلو ملي کولو پرېکړه بیرته واخلي. دا بندیز تر 2 کالو زیات دوام وکړ او د 1953 کال د کودتا لامل شو. د ایران عراق جګړې پر مهال د هرمز تنګي اهمیت یو ځل بیا راڅرګند شو. له 1904 تر 1908 پورې 546 سوداګریزې بیړۍ بریدونو سره مخ شوې او له 410 زیات سمندري کارکوونکي وشل شول. خو بیا هم تیل لیږدول کېدل، که څه هم د بیمې د بیې په لوړ لګښت سره. د هرمز تنګي یوازې د انرژي مسیر ګڼل یوه نیمګړې ارزونه ده. د دې له لارې 70 سلنه تګ راتګ د تیلو او ګازو پورې تړلی، خو پاتې برخه یې د نړۍ ګڼ حیاتي سکتورونه تغذیه کوي. له 10 سلنه زیات امونیا، نږدې 50 سلنه یوریا او 20 سلنه فاسفاتي سرې له همدې لارې تیریدي. همدارنګه 50 سلنه سلفر، 3مه برخه هیلیوم او د نړۍ نږدې 10 سلنه المونیم هم له همدې لارې انتقالیږي. که دا تنګی وتړل شي یوازې د انرژي بازار نه بلکې کرنه، صنعت، ساختماني چارې او ټکنالوژي ټول اغیزمنېږي. د نړۍ نږدې 48 سلنه خلک د مصنوعي نایتروجن سرې له لارې تغذیه کیږي. که دا مسیر وتړل شي د خوړو تولید مستقیم اغیزمن کیږي. همدارنګه د المونیم فابریکې ژر بیرته فعالېدلی نسي او دا لوی اقتصادي زیانونه اړوي. د خلیج هیوادونه د خوړو په برخه کې ډیر پر وارداتو تکیه لري. که دا لاره وتړل شي پیسې هم د خوړو امنیت نشي تضمینولی. وروستنی کړکېچ چې د فبرورۍ په 28مه پیل شوی دا بېساری دی. دا لومړی ځل دی چې د هرمز تنګی تړل شوی او خطر شته چې باب المندب هم وتړل شي. د 2021 کال د سویس کانال بندېدو پیښه یوازې 6 ورځې وه، خو اوسنی بحران د نړیوال اقتصادي اصلي شریان بند کړی. یوازې فزیکي خنډونه ستونزه نه ده بلکې مالي سیستم هم غبرګون ښودلی. د جګړې له پیل 48 ساعتونو کې دننه د سمندري بیمې لویو شرکتونو خپل پوښښ لغوه کړ. بیړۍ نور د تیریدو توان نه لري. دا یوه خیالي محاصره ده، یعنی که لاره خلاصه هم وي مالي او حقوقي خنډونه یې بندوي.